یو لوی بادشاه تیر شوی دی د هغې بادشاه نوم و شداد او دا هم د ډېرو مسلمانانو په ژبه مشهور د خلک وي لکه د شیداد جنت جنتونه یې جوړ کړي دي او څوک پکې لا نور هم څه ګډې وړې وایي خو واقعي دا شداد یو بادشاه تیر شوی دی تاریخ لیکي ډېر لوی جابر کافر او ډېر مضبوط بادشاه هغه زمانه کې چې څومره علاقه وه په هغې د ټولو د سلطنت او بادشاهي وه او دا یو خبره ده چې کم سړي سره مال او دولت زیات راشي بادشاهي راشي د هغه په دې سر کې دا کبر او نشم پیدا شي دا لازمه خبره ده د بادشاه سره کبر او نشه ډېر کم بادشاهان به چې دا په نشه ني د اکثرو بادشاهانو په ذهن کې او په سر کې د نشې هغه ګن پروت وي د ده په سر کې دومره لویه نشه راغله چې جناب د علاقې د مشرقو څه کوي چې د خدایه دعوې وکړه وی د خدای او بیا اعلان جاري کړ چې کوم سړی زما دربار ته راځي نو ما ته به سجده کوي لکه زمونږ بادشاهانو ته چې څوک ننولي څوک ورته سلوټ کوي څوک لاس په تندي کیږي خو سجده ما سوا د رب العالمین نه بل چاته جایز نه ده یو الله ته به سجده کوي سجده کې تر خپل مبارک او خشته او د عزت اندام چې سر دی دا په خاورو کې لګي خاورې د ذلت شی دی نو دا خپل مبارک او برکتي تندې په خاوره کې به هغه چاته لګي چې ته د هغه نه ډېر یریږي ستا ټول هر څه د هغه په قبر قدرت کې وي او دا ما سوا د الله نه بل ذات نشي کېدی چې پورا عاجزي وکړي پورا بندګي وکړي او چې چاته سر ولګو هغه مکمل په هره توګه لوی وګڼي دا ما سوا د الله د ذات نه بل نشي کېدی نو جناب دغه لازمه کړې وه چې ما ته به هر یو سړی چې زما دربار ته راننوځي نو دی ما ته سجده لګوي او بغیر د سجدې نه به دې زما دربار ته نه راځي نو چې کوم سړی به دربار ته راغی نو لاول به یو ځای جوړ و په هغه ځای به بادشاه ته په ځمکه پرېوت او سجده به یې ولګوله ولې د خدای دی ویې کړی دنیا کې هر قسمه خلک تېر شوي دي یو بل بادشاه تېر شوی دی منځ کې یو خبر رایاده شوه هغه خپله ټوپۍ په د دروازې په سر ایښودې وه د محل چې کوم مین ګیټ و په هغې یې خپله ټوپۍ ایښودې وه او وایي چې په دې لاره څوک هم چې زما دې ټوپۍ ته به سجده لګوي هر قسمه خلک نو چې څوک به په هغه لاره تلل نو هغه ټوپۍ ته به یې وله سجده لګوله چې چا به ونه لګوله نو هغه پولیس والا به ولاړ و فوج والا هغوی به فوره اطلاع وکړه صاحب دا کبرجن دی دې سجده نه لګوي هغه له به یې سخته مضبوطه سنګینه سزا ورکوله یا یو مجاهد په لاره تېرېده نیغ تېر شو اړو پرو یې ونه ساتله د بادشاه هغې پولیس کلکه ونیوی دی دې خوا نه ګورې وایي څه ته وګوره وایي دا بله څه پراته دي هسې چې وکتل وي ټوپۍ ده او خدایه ټوپۍ نو ټوپۍ ده زه ورته ګورم تاسو هم ورته ګورئ که څه شی دی وی دا د بادشاه ټوپۍ ده وی دا هر چا چې ده خو ټوپۍ ده که د بادشاه را وکړه که دا ده خو ټوپۍ ده وی تا کې خو اړو سړیتوب نشته ته خو ټوپۍ رو پېژنې نه نو وی ټوپۍ نور څه ته وي خو چې سړی په سرۍ دغه د بله پرته ده که د نوزګار یې راکړه چې په سر یې کړو نو که نه فالتو وي راکړه زه به یې په سر کړم نورونو ته باران ته مې ښودله نو خو ټوپۍ ده که نه وی کمبخته دا د بادشاه ټوپۍ ده وی منمه چې د بادشاه ده نو چاله خیراتي دې بادشاه ورکړي وی نه دې ته به سجده لګی چې په لاره دې تا سجده ونه کړه اوهو افسوس ټوپۍ ته سجده وی د کوم بادشاه چې د دې ټوپۍ مالک دی او دا ټوپۍ د هغه د هغه ته هم سجده نه لګوم سجده به زما را تندي هغه ذات ته لګي چې کوم ذات د دې تندي پیدا کوونکی خالق او مالک دی دې ته مسلمان قسم دې زه یم دا مسلماني خدای زمونږ په زړونو کې مسلماني کړي مونږ خو معمولي غوندې ټیپر او په مولو او پارس خپله مسلماني بیا دیکه کړو په لږ لږ څیزه اسلام او د مسلمانان هم بیا ځان خلاص کړي وی ښه تا دونه بېعزتي بادشاه ته وی صاحب یو کبرجن هلک دی په لاره روان دی
او هغه ته خو مونږ داسې وو خو دا وی راپېښې کړې ماته. بادشاه ځان ته حاضر کړه لکه دومره شی درکړي تا څه ویلي دي؟ وی صاحب زه خو ستا احترام به کوم، عزت به دې کوم، زمونږ بادشاه قدر به دې کوم، څه حکم یې ماته ووایه چې زما په وس کې زه به پوره کوم، خو سجده به زما هغه ذات ته لګي چې کوم زما خالق او مالک دی. ستا توپی خو څه کوې چې ستا په مخامخ راته ولاړ چې تا ته هم سر ونه لګو، تا ته هم نه لګو. بادشاه وی داسې چل دی چې دی وجل غواړي خو دی په داسې مرګ وجل غواړي چې داسې مرګ د بل چا ني. وی دی د بچي راولې، بچي وله راوستل. بادشاه تلاول تپوس کې لکه ته څه کار کوې؟ معلومات خو سړي کوي. وی زه صاحب غشو ویشتو والی اسې ورته وویل ماله د غشو د ویشتو چل راځي چې زه غشي ولمه نو هغه چې کوم ځای ته مې شیشه غشتي نو پوره هغه ځای لګي پوټې یو انچ هم د هغې نه مخکې رستو نه دي. دا د بهادري وه چې د بادشاه په مخ کې د خپلې بهادرۍ اظهار کو. وی ښه غشي ولې او هغه چې کوم شش دی برابر دی وی او ورشه ویله د بچي راولی. بچي راوستل او یو زوی یې ورته مخامخ ودرو او د هغه په سر باندې مڼه سیو کېښودی. وی ته خو غشي ویشتې شي که دا لیده دا غشي راواله او زه اوس دا سیو به ولې پته به دې ولګي که ته د غشو د ویشتو ماهر او دا سیو دې وویشته نو انعام به هم درکم او خوشې به دې کړم غږ هم درته نه کوم او که سیو دې خطا که نو ستا نه هم سر من وباسم او چې خطا شي نو څوک به لګي. د زوی په سر یې ورته سیو ایښودی. ودرېږه چې سم چل درته وښیم. اوس واقعي که غشې خطا کېږي خو د زوی سر به لګي یا به د زوی سترګې لګي یا به پوزه لګي یا به مخ لګي. دا سیو به اصول یې پته او که صاحب کوم یې وویشته ودې ویشته نو دا بري او به یوازې بري کوم نه تا له ډېر لوی عزت هم درکړو. غریب غشي ولینده په لاس کې واغېستل چې خدای پاکه دا څه په امتحان کې ګیر شو. ما خو چې د غشي لاس کې هم نه دی اغېشت نه مې لینده په لاس کې اغېشتی ده او دا سیو زما د زوی په سر پروت دی نو الله دا به څنګه چل کېږي. زوی به مې لګي سیو به لګي د زوی سترګه به او ګران کار دی چې زوی مخامخ سړي ته ودرېږي د خپل زوی وله دا دا چې مطلب شي لکه د خپل زوی دی وله. اسې ورته په سر کېښودو وی شابه اوس شیشناکه تا دعوه کړی چې د غشو د ویشتو ماهر یم تکړه شه. غشی لاس کې واغېښو یا الله ستا د ناموس او ستا د خاطر الله د هر څه ما سره کېږي چې زه سجده تا لګوم او دې بادشاه ته نه لګوم. الله زما دا لاس هم ستا په واک او اختیار کې دی او الله زما دا بچي هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د بچي دا مرګ هم ستا په واک او اختیار کې دی او زما د عزت او ذلت هم الله ستا په او تا ته الله پته لري چې ته غشي مې په لاس کې نه غشي. الله دې رسوایه نه خو مې وساتي چې غشي راخ که ور پرېښودو تاریخ لیکي تاسو یقین وکړئ چې په ټک اون اقه سیو په دا منځو لګي. بچی بچ شو سیو ډکړې ډکړې خواله. بادشاه ځان ته رانږدې که ویې ټپوم وی دا نرځوان دی دا باس ما بریم کړې بري مې کړې او زما ټوپی چې زما په دروازه پرتی هر څوک چې سجده به ورته لګوي او ستا متعلق د اعلان دی چې ته ځې هسکه غلی ګرده چې ګویا زما ټوپی خو څه کوي چې چا ته هم سجده ما سوا د الله نه ونه لګي. دا د هغه بهادري. نو بادشاهان هم قسمونه قسمونه تېر شوي دي. شداد هم د خدای دعوه کوي د خدای او چې کم سړی به دربار ته راته نو دی هم به حکم و چې سجده به ماته لګوي او چې کم سړی به له دربار نه بارو نو د خپل شکل بوتان یې جوړ کړي نو یو بوت به خلکو له ورکو هر چا ته په کور کې د بوت پروت و هغه بوت ته به ور سجدې لګولي. که مریض به راغی د دغې شداد بادشاه نه به یې غوښتنه کوله چې دا له جوړ کړه. که چېرته بل څه تکلیف و ده نه به یې غوښتنه کوله چې ما جوړ کړه. بس پوره د خدای دعوه کړې او ډېر لوی زور یې ډېر لوی طاقت یې که د زړه نه څوک ووکړي نو خو مجبور و خلک. یو ځل یې سوچ راغی یاره وایي
خدای سره خو دوزخ او جنت دی، زما خو دوزخ او جنت نشته. یو لوی ځای کې کنده وکنیستل او په هغې کې اور بل کړو او په ځنګل یې قوم مقرر کړه وی تاسو به روزانه دومره لرګي راوړئ او په دا اور کې به ورچوئ. اور باسې بلېده. او چې کوم سړی به د نافرمانه و، چا به یې خبره نه منله، چا به ورته سجده نه لګوله، بس اب یې نیوه اور کې به یې غورځوي. خدای خو دې ته وایي چې سزا په اور خلکو له ورکوي. نو چې کوم سړی زما نافرماني کوي د خدای دې اور ته به یې غورځوم. وی جنت به هم جوړول غواړي. نو حکم یې وکړو زما په سلطنت کې چې کوم ځای خشته خوږه ځمکه چې هر قسمه میوه زرغوني هغه ځای ما ته وښایه. نو هغه زمانه کې چې کوم د زراعت او د ماهرانو هغې وګرځېدل، یو علاقه یې ورته وښوله وی صاحب داسې علاقه ده چې دې کې هر قسمه میوه کېږي، غرونه هم پکې دي، اوبه هم پکې دي، داسې ځای چې اوبه هم پکې وي، موسم یې مزېدار دی، اعلی دی. داسې ځای یې ورته وښو. اوس ډېر لوی شاندار دی او د اعلان وکړه چې په مخ د ځمکه کوم قسم میوه د هغه راوړه چې دوی په خپل باغ کې وکړه. او اعلان یې وکړو په مخ د ځمکه چې کوم قسم ګل دی او بوټي دي چې هغه په خپل باغ کې وکړم. بس لګیا دي پکې کار خدمت پکې کېږي په باغ کې. او داسې یو اعلی او قیمتي باغ یې جوړ کړ، داسې قیمتي چې په مخ د ځمکه د میوې کمې میوې بوټي و نو هغه د په دې باغ کې و. او چې کم ګلاب و کمه اونه وه هغه د په دې باغ کې وه. وی خله جنت چې خو ولي وي نو ماله به داسې کوی چې خشته ښکلې ولې به زما په دې باغ کې بیږي. نو د اوبو خشته مزېدارې ولې یې پکې جوړې کړې. چا ورته وی صاحب په جنت کې خو به د پیو ولي وي. وی لختې جوړ کړې او میخې راولید، ابه لشی او هغه میخې به هغې هغه پی به هم زما په دې باغ کې روانې ګرځي به. وی جنت کې خو به شاته ني، د شاتو ولې به مې وی لړ شی او په مخ د ځمکه ګرځې چې کوم ځای د شاتو مچۍ وي راولې. حتی کې چې کوم د زندګۍ او د آرایش او د خوبصورتۍ سامانو هغه ټول یې د په خپل باغ کې کېښودل. خشته خشته جینکۍ او هلکان یې راوستل، هغې یې په هغه باغ کې دیره کړل. غټ غټ محلونه او بلډینګونه یې پکې جوړ کړل. او چې څومره هیري دي، لال، جواهرات، یاقوت، مرجان چې زما د سلطنت کې هر څومره ټول راوړی په دې باغ کې ولګولی. لګیا دي صاحب مصریان لګیا دي، څوک پکې اوسپنه لګوي او څوک پکې پیتل لګوي او څوک پکې کاڼې لګوي او څوک پکې یاقوت او مرجانو، څوک ملغلرې پیسې دې خرڅ کېږي او باغ تیارېږي. اعلان یې وکړو چا ورته وی صاحب د الله په جنت کې خو داسې محل به وي چې د هغې به یو خښته د سرو وي بله به د سپین وي. وی شا به یې سره سپین هم راغونډ کړې چې په مخ د ځمکه زما د باغ نه بار چا سره هم سره سپین ني، ټول راغونډ کړې. بازارونو کې وګرځېدل، سره سپین یې راغونډ کړل، د هغې نه یې وړې وړې خښتې جوړولې او صاحب د هغې محل هم پکې جوړېږي. چې زه داسې جنت جوړ کړم زمونږ په دې خلکو کې دا مشهوره ده، وی دا جنت فردوس هغه جنت دی دا شداد جوړ کړی. یاره مې ډېر قمقله خبره ده، ډېره قمقله خبره ده. اوس الله دا شداد جنت ته محتاجه دی؟ شداد بوسي او د هغه باغ بسي. جنت الفردوس خو الله جوړ کړی دی، خدای دې وله موږ بوځي. هغه زمانه کې جوړ کړی چې دا د ځمکه اسمانونه هم نو پیدا. او جنت الفردوس خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، چې د الله نه سوال کوئ نو فردوس ته وغواړئ. ځکه چې په ټولو جنتونو کې دا اوچت جنت دی او د جنتونو په دا منځ کې دی ډېر اعلی جنت دی. الله یو ته موږ بوځي. دا د شداد څه معمولي غوندې باغ دا د هغې څه ته مقابله کولی شي؟ د جنت د یو بوټي مقابله، د یو میوې مقابله نشي کولی. دا دروغ خبره ده چې دا چا مشوره کړې. وی څومره سره او سپین چې دا ټول پیدا کړې. صاحب بنګلې یې پکې جوړې کړه او په چا کې دا وی دا جینکۍ پکې ځای کړي دا خورې دي او هلکان وی دا غلمان دي او ولې یې پکې جوړې کړه او باغونه دي او کاروبار دی او سره او سپین راغونډېږي. یا هغه سره او سپین یې پکې ولګول، د هغې یې پکې د شیشو کوټې یې جوړې کړې، د سرو سپینو یې جوړې کړې
وزیران ولاړ وي سیب جنت ته تیار شو ستا محل هم پکې سیب تیار شو خپل محل وزیرانو له محلونه غلامانو له محلونه دا ټول یې پکې جوړ کړل وی صاحب اوس بیا ته افتتاح کوې لکه یو ځای چې جوړ شي نو بادشاه د هغې افتتاح کوي ته به اوس افتتاح کوې او په پرانسته به کې په خپله به هم ورځي او ستا وزیران به هم ورځي ډېره ښه جدي سنګ را روان شو که نه خو دا ظالم سړی چې ظالم د ده نه د انسان هم نفرت او د الله د فرشتو هم ته ګورې نفرت دي اسرائیل علیه السلام و فرشتو به الله ته چې الله ډېر ظالم سړی دی ستا سره ځان سم کړی دی خدایه راوینیسه خو د الله هر کار کې حکمت وي فرشتو به هم سوال کوو چې الله د اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړه بس ساتې وباسه الله ستا مقابله کوي او ستا د جنت او د اور مقابله د دوزخ او د جنت یې شروع کړې ده نو جناب چې هغه جنت یې تیار کړو وی چې ته بار هم سره پرېښي دي وی نه صاحب سپین هم پرېښي دي وی نه صاحب هیرې یاقوت مرجان ملغلرې دا هم پرېښي دي وی صاحب هېڅ هم نه یې پرېښي ته راسې جنت وګوره داسې هم نه دی ډول یې کړی وی ښه ګورې که زه خبر شوم چې لږ سره او سپین او داسې دونه لږ هم بار پاتې نو بیا به سره ګورم یو سړی را مخکې شو وی صاحب لږ سره بار دي کوم ځای دي ویره یو ماشوم نجونی و د هغې غوږ کې والی وي د سرو مونږ ویلو مونږ ته دا والی رایستې خو هغه په ژړا شو په چغه شو یتیمه د پلار یې مړ دی زمونږ پرې رحم راغی دقه والی په پلانکي کلي کې یو ماشوم یې په غوږ کې شته او باقي په مخ د ځمکه چې څومره کالي د ښځو او د نرو ټول راغونډ کړي ستا په باغ کې مې نه وی هله به د اس نه کوزېږم چې د دغې ماشومې نه هم دا والی راوړی او د جنت د دروازې خوا کې ولاړ دی دا نه ننوځي ټول فوج او عسکر وزیران سره ټول ولاړ دي وی سیر تاسو را ننوځئ نو خیر یې سړی مولېږه که نه هغه والی به ترې سره وړي وی نه نه تر څو چې دغه والی هم نه یې راوړی او دا هم په دې یاد کې لګولي نه زه به قدم دننه نه ږدم منډې شو او ماشومې له د بادشاه هغه کارنده ولیدل هله بچي شابه دا والی راکړه بادشاه په نور کې ولاړ دی او جنت ته نه داخلېږي خپل دغه ته صعبه ماشومه چته ورکوي ماشومې نه والی اخله هغې چغې جوړې کړې چې نه 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 زه نه ورکوم نه ورکوم وضع کس ورته ګوتې کړی چې دی له هم چک ورکړه دی له هم چک ورکړه دا غوږونه یې وله وشلول او هغه والی ته وتښود وملېریا دې ماشوم یې الله ته مخ کړ چې یا الله ارمان نو که زما پلار وی نو زما دا والی خو به یې زما نه دی ظالم نه وي لیکن یتیم یم یتیم تا بې سرې کړم پروردګار که زما پلار نه وي هغه د هغې پلار هم څه نه شو کولی خو د هغې ماشومې په زړه کې خو د هغه چغې جوړې کړې الله دې ته بیا سرې کړی ما یتیم یم نو که نن زما بابا جمدی وي که نه نو زما دا والی خو به دې ظالم ما نه وړي واقعي حدیث پاک کې راځي چې د یتیم په سر به د رحم لاس ایږدي او الله په دې ډېر خوشحالېږي چې څوک د یو یتیم ماشوم یا ماشومې په سر د رحم لاس ایږدي دنیا کې په الله رحم کوي او د یتیم او د مظلوم حدیث پاک کې راځي چې یو مظلوم چا سره څوک ظلم وشي هغه ته مظلوم وایي چې هغه د خوی نه وباسي د الله دربار تر دې نه زر رسېدونکی شی بل نشته او یا الله ورته وایي چې ای مظلومه ظلم در سره وشو لانصرنک ولو بعد حین زه به تا سره امداد کوم د دې ظالم نه بدل الله اخلم زه لږ ساعت پسې وي خیر دی خو دا بدل هلو دې ماشومې نه سره الله چت چې الله دې چت که بادشاه وي څه چله مصر وی جي هغه والی هم راوړه شاه دا ویلي کې زرګر ته ووایي چې دا یو ځای کې ولګي نو زه به دننه وځم هغه ځای کې رب العالمین اسرائیل علیه السلام ته حکم وکړ ورشه دا ماشومې دعا قبوله ده شاه به ورشه چې دا سپېره دی نه د دې باغ ته قب وانه دي چې باغ ته ننوځي چې دا ملی دی ورته نیولي سارې ته یوسي شاه به فټافټ بادشاه وزیرانو ټول شاته ولاړ دی او فوج لوی دومدام جوړ دی او باغ جنت ولا جوړ شوی د هغې افتتاح ده او ډوډۍ دي او نخرې دي او ډوډۍ دي او میلمانه دي او لوی شرمول جوړ دی او ناګر اسرائیل علیه السلام راغی او په اسات ورنږدې شو مړی نه یې ونیو او سیت یې وایستل په هغه اس د پاسه مړ شو لاندې راپرېوت خپل باغ ته داخل نه شو او روایت کې راځي چې د ماشومې الله ته فریاد وکړو نو فرشتو الله ته چغې جوړې کړې چې یا الله
دا ماشوم چې مدوري ظلم ورسره کېږي الله دې ظالم سره خو جنو صبر ورته ونه الله راویني د اسرائیل علیه السلام نه چا تپوس وی ته خو د ډېرو خلکو نه څاګانې وباسې دا راته ووایه چې ته په چا دې رحم راغلی دی وی نه د ما په اړه کې رحم الله نه دی جوړ ما ته چې الله حکم کړی که هغه ماشوم دی که ګدا دی که لس دی که شل دي ساعت راوالم ته اسرائیل علیه السلام سره ډېرې فرشتې ملګري چا نه په خپله وباسي چا نه د نوستو په ذریعې څه وباسي وی داسې رحم نه خو هسې چېرته د افسوس یاره یو ځای کې مې افسوس کړی و هغه دریابي کښتۍ روانه و په دریاب په منځ کې الله تعالی هغه غرقه کړه ما ته یې حکم وکړو چې ته ورشه او چې څومره په دې دا خلک دي په د کښتۍ کې نو دا دې ټولو نه سا وباسه زه ورغلم ساګانې مې ترې اوچتې یو زنانه وه او د هغې په غېږ کې ماشوم او هغه ماشوم یې د خپلې سینې ته راپیوس کړی و هغه ماشوم له پی ورکول او د کښتۍ یوه تخته چې ماته شوه نو دغه زنانه په هغه تخته را پاسه ناسته وه او دا د دریاب د چپو به دا تخته کله داسې وړله او کله به یې داسې وړله هغه تخته او دا پې دا زنانه چې هغه ماشوم بچی یې په دا غېږ کې دی او پی ورته دقه وخت کې ځان ته پیوس کړی دقه ځان یې کلک کړی دی تخته یې نیولې ده او ماشوم بچی یې نیولې دی او دا دریاب به نه چپې ورکوي وایي تا ما ته حکم وکړي ورشه دې ښځې نه څه وباسه نو ستا حکم و الله نیغ رالم او دا څه وایي ستا حکم و الله ورلم او د هغه مور نه مې وړه څه وویستله او هغه ماشوم بچی په دریاب په میانځ کې پته هغه تخته د هغه مړې مور په هغه سینو هم دقسې پاتې شو وایي دقه ځای مې یو پوټی افسوس وکړو چې الله دا ماشوم به څه کوي دا خو ډېر قابل رحم دا یو افسوس مې کړی دی اسرائیل خبر شو چې هغه ماشوم څه شو وایي نه الله بیا ته نه یم خبر وایي ښه نو ما دریاب ته حکم ورکړه هغه تختې له چپې ورکړې او په درز یې هغه تخته غاړې ته وغورځوله ماشوم ته په غاړه روغ بیا مې یو زمری مقرر کړه ابه راتلو دې ماشوم له به یې پی ورکول وره زمري خو چې انسان وویني او بیا ماشوم کوم ځای روغ پرېږدي خو چې په حملو کې په یو ساعت یې چیر پار کړي ما زمری مسلطه کړه الله تعالی خو کولی شي هغه زمری به راتله ماشوم له به یې پی ورکول بیا به راتله ماشوم له به یې پی ورکول ماشوم مې ورو د هغه زمری په هغه پیو باندې لوېد د ګرځېدو شو چې هغه ماشوم د ګرځېدو شو منډې ترلی شروع کړې ښایسته ماشوم لال کلي ته ورسېده هلته مې موله د خوراک او د څښاک انتظام وکړ اخره کې هغه ماشوم غل جوړ شو غل خلکو نه به یې غلاګانې کولې ډاکو ته جوړ شو ډاکومارو سره ملګری شو په لاره نه د خلکو نه شوکې کولې ډاکې به یې کولې اخره کې خپل ملګري را یو ځای کړل او د علاقې په حکومت پسې حمله وکړله او انقلاب یې جوړ کړ او د علاقې له خلکو نه حکومت واخیسته هغه ماشوم د هغه خلکو بادشاه جوړ شو چې بادشاه جوړ شو نو د هغې نه پسې د خدایه دعوه وکړه او دغه شداد ته جوړ شو چې دا اوس ته څه وویستله دا د هغه ماشوم نه ما جوړ کړی یاره ما چې دا واقع وکتله نو ما وی چې پروردګاره څه د لوی قدرت او د حکمت مالک او بادشاه یو ماشوم د مور د غېږې نه چې مور یې په تخته مړه شي د هغه نه بادشاه جوړوه دا څونه لوی احسان دی څومره لوی نعمت دی هغه سپیره د الله تعالی د هغه نعمت په وطن هم ترې پاتې شو بچي هم ترې پاتې شو کومه بنګله کې ځان له شیش محل جوړ کړو د سرو د سپینو هغه هم ترې پاتې شوه باغ یې په سترګو ونه لید او د جهنم اور ته ورغی خو چې مړ شو چې څوک د خدای دعوه کړي نه به کوم خوا ځي لا علاقه د الله تعالی اور ته زمارونو د مرګ نه هیڅ څوک نشي بچ کېدی الا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها الله فرمای چې چا دپاره الله په دنیا کې څومره رزق مقرر کړی دی دا رزق به خلاصی نو ثابتي هغه رزق کې چې یو نولی پاتې دی نه مري هغه نولی چې کومه ده پاتې ده چې هغه مخري نو هله به مري بغیر هغې نشي مړ کېدی خو زمونږ د خلکو سوچ څه دی
مونږ په ذهن کې ځان له دا سوچ کړو چې زما به 200 کاله عمر زه یاره نه مرم چې هغه د 100 کالو یا هم نه مرم یا د 6 کالو په کټ کې پروت یم دا نه وي چې زه سبا مرم یا هغه هسپتال کې د مرګ په بستر پروت وي هم دا نه وي چې ما نه به ساه خېږي. عمر فاروق رضی الله عنه ځان له یو بوټه جوړه کړې وه نو په هغه بوټه یې لیکلي وو کفا بالموت واعظه چې هغې ته به یې کتل نو مرګ بوته یادېده کفا بالموت واعظه یاره وي د مرګ نه ښه نصیحت کوونکي بل نشته چې سړی نصیحت کوي چې ته بزرګ له دي وي ما ته نصیحت وکړه چې ته مشر ته وي ما ته نصیحت وکړه خو د مرګ نه بهترین نصیحت کوونکی شی د مارونو ګورې بل نشته که یو سړی وي چې ځان ته د نصیحت وکړم ته یې مقبرې ته لاړ شو قبرونو ته دې وګوري چې په مقبره کې دې قبرونو ته وګوري د دې نه غټ نصیحت بل نشته دا چې څومره په مقبره کې مړي پراته دي دا څوک دا خو داسې نه راکنه چې اسمان نه راپرېوتل او په ځمکه رانوتل دا خو هماغه خلک دی چې یو وخت کې په دې مخ د ځمکه ګرځېدل یو وخت کې په دې مخ د ځمکه کاروبار کو د چا دوکان و د چا زمینداره وه څوک افسر و څوک ګورنر و څوک بادشاه و څوک ملک و څوک خان و څوک مزدورکار و چا پټي سنبالول څوک د دې پټوره د ځمکو مالکان و چودریان خانان لوی لوی خلک چې مقبرې ته یې وکتل دا ټول د ځمکې لاندې پراته دي نه ځان سره کارخانهدار کارخانه یوړه نه جایداد والا جایداد یوړه نه مزدور ځان سره هغه لور او رمبې یوړه نه مولا ځان سره هغه خپل کتاب یوړه نه بدماش ځان سره هغه ټوپک او کلاشنکوپ یوړه یو څیز دی چې ځان سره خلک وړي هغه دا چې نیک انسان ځان سره خپل نیک عمل بس وړي او بد انسان ځان سره بد عمل وړي بل یو شی بسو ځان سره نشو هر شی پاتې قسم دې داسې پلارانه مو لیدل چې هغه ډېر د عزت خاوندان ډېر د عزت او ډېر د قدر خاوندانو او ډېر د جایداد او دولت خاوندانو یاره بس وي خره چې خدای پاک ایمان نصیب نه بس دا ووایه چې خره چې خلاص شو دی او دغه لفظ لږ سپک دی نو دا لفظ ځکه څوک نه وایي ناجوړه پروت وي په کټ کې رښتیا ووایه بیا به خپل بچي تنګ یې وکړه پېنې ته کټ کې پروت دونه څوک نه کې په نډی واړئ دونه څوک نه کې او دسمات انتظام وله وکړي دومره بیا څوک نه چې پاکې جامې ورته واچي هغه د عزت خاوند چې نوکران به ترې مخکې وروسته تلل هغه بیا په کټ کې بې عزته او رسوا پروت وي او چې مړ شي زه بس یاره وایي د دې بیمارۍ نه هغه مرګ هو وی خره چې خدای پاک ایمان نصیب کړو او رښتیا به ووایو تاسو مو مونږ بیا د خپل مړي د خلکو یاد یې وکړه هېر شي نه یاد نه پاتې کوي زموږ مولوي صاحب د رب العالمین د جنت درګې نصیب کړي چې ما وی دا به مونږ نه څنګه هېرېږي ځکه په هر نسبت په هغه کې علم و په هغه کې تقوا وه په هغه کې بزرګي وه په هغه کې مینه وه په هغه کې محبت و ټولو سره او بیا د خپل اولاد سره او د بچو سره او ما سره بیا مینه مې بیا به هېرېږي څنګه هغه دی چې ته مقبرې ته ورشو را یادم شي یا په سره چې ځو په لاره ورته قبر ته وګورو را یادم شي ته دعا ورته وکړو دارنګې د هر چا پلار او مشر یو درېر ودی په حق په ارواح خیرات شو اوس هغه شعر ختم شو خو دغه د مړي خدای بخي بس یو ډوډۍ بابا یو سړي ما ته پخپله دا زه ګاویم چې شمدید وایي کا پلار پسې خو خامخا کمبخته څه جومات کې خیرات وکړو څه کوه وایي کار مې څه پلار دی نو وایي ځان پسې بیا کول که نه جیداد یې و ځمکه یې وه پټې یې و ځان پسې بیا خیراتونه کول که نه یو د خدای نیکبخته تا ته پاتې شوه ته ورپسې وکړو هغه ته هم د پلار نه پاتې وه هغه کومه په خپله ګټلې وه دا درته زه خپله بېذاتې خود نوم درته نه ده هغه ته د پلار نه پاتې په خپله یې ګټلې وس هغه ته پلار نه پاتې شو هغه نه مونږ ته پاتې شو زمونږ خپلو بچو ته پاتې شي او چې خیرات یې کو ځان پسې بیا کو زما څه کار یاره مې د نر بچې هم ته
دقسې پکار ده اشتیا چې ځان پسې سړی نه کوي او دا تمه کوي چې راپسې به زوی خیرات کوي چې دا زوی پسې اړونه کړي ځان پسې کوي خیرات کوي د دواړو جهانو مبارک سردار سفر و یو سړی به ډېر مال او دولت دی پوټی خیرات به نه کوي صدقه به نه کوي خو چې کله خپې ګرې ته کي او دا کټ کې پرېږدي او دا د مرګ زنکدن ته نږدې شي نو بیا څه وایي دا د پلانکي دومره شوخه دا به جومات کې ولګوئ دا به پلانکي مسکین له ورکړې دا به پلانکي له ورکړې دا پلانکي له به ورکړې وایي د مرګ په وخت کې خیراتونه کوي پلانکي د دومره پلانکي وایي چې دې مړ شي هغه ماده څنګه پلانکو دی که دې وایو که نه وایي د پلانکو دی دغه خیرات چې دا کم د مرګ په وخت کې په زرګونو په لکونو د کروڑو روپو خیرات کې چې کم وخت ټیک ټاک او جوړې د 1 روپۍ خیرات ته د هغې ثواب نه رسي دا خو ستاسې د طماقتي ده لکه سپي ډوډۍ وتښتئ چې منډې ورپسې ووایي او خوند ونه کړي دا وایي د خدای په نوم شوه چې د خدای په نوم شوه ته داسې یو نولی واچوې د خدای په نوم زموږ دغه خیراتونه دي یا د مقبرې اسقاط اوهو او بیا فی دا جګړې نن زه ولاړم ورته داسې غوسه راغلمه چې په دې خلکو مې راباندې کړه خو مې بیا جګړه به جوړه شي یعنې حیران په بسې شوم نن قسم دی زه خو زمونږ دا سپېره بعضې امامان په قهر د خدای خطا غوسه مې پکې ګورې قسم دی نن غرب پښتانه ولیدل مونږ نه علم نو چې ما ورته یو پښتون ته وکتل نو څادر یې تاوه نو بیا د لاسونه یې رپېدل نو کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه کله به یې داسې اړوه ما نه یې یا خدایه بس ما یې زه اوس څه کوم یا د خدای نېکبخته او یو جرب جایداد مالک یې داسې کوې په دغه اسقاطونو ستاسو بیا هغه لوړې ټوټې جګړې جانمازو په جانماز به دې خدای وبښو زما وروڼو خدای ته وګورئ ځان ته هم دا نصیحت کوم او تاسو ته هم مرګ ځان ته را یاد کړه چې دا د دنیا څومره مال او دولت دی والله بالله چې دا ټول دلته مونږ نه پاتې دی مردان دا لوی نواب تیر شوی دی مشر د هغه متعلق مشوره ده چې کم وخت کې مړ کېده نو وصیت یې وکړو وایي چې زما نه څه وکړي چې زه مړ شم نو زما د لاسونو به د کفن نه بار وباسي او زما دا کټ کې زما څومره بازار دی په هغې به چکر وله ورکړي او یو اعلان به راپسې کوي نو چې څنګه مړ شو لاسونه یې ولې د کفن نه بار وویسته کټ یې مخکې دی خلک ورپسې دي د نیم مردان مالک بلکې د هغې نه هم زیات نو یو سړي به ورپسې اعلان کوو ای خدای مو بخښه یو اعلان واورئ دا فلانکې نواب صاحب وفات دی چې دا جنازه روانه ده د دې غون مردان مالک دی او لاسونه یې د کفن نه بار دي وګورئ په لاس کې ځان سره سوړي ولې دقه تش لاس روان دی حاجی باباجي زموږ خبره کوله وي حاجي محمد امین صاحب رحمت الله علیه سره تلم سوات ته او په دې نیکانو ګرځېده او دارنګې په دې بادشاهانو به هم ګرځېده هر چا ته به یې خپل نصیحت کوو وی سوات ته ورسره لاړم د سوات چې کوم والي صاحب و د هغه ملاقات ته ورغلو نو حاجي صاحب خو خلکو پېژنده وی موږ له ډېر ښه ډوډۍ وکړه او دعوت یې راله وکړو وی بیا حاجي صاحب ته چې حاجي صاحب ما ځان له قبر جوړ کړی دی راشي زما قبر وګوره ډېره ښه وی چې ورغلو ځان له ډېر ښه شته مزېدار د ماربلو سنګي مرمرو قبر جوړ کړی و ډېر ښه شته خوبصورته او د هغې هغه تبې جوړې کړې وې دا مې وصیت کړی چې زه مړ شمه نو دې قبر کې ما ایږدي او صاحب پکې راوې لږ تلاوت هم وکړه چې کوم عالم به راغی او کوم حافظ به راغی نیک سړی به راغی نا قبر ته به یې کوز کړ هغه دا یو سوچ او په هغه لحد کې به یې کېنو چې ماله پکې یو 2 صورت ووایو دعا راته وکړه چې دا ماله خدای بختور حاجي صاحب هم بوته چې د برکت لپاره زما دې قبر کې ماله یو څو آیتونه ووایه چې حاجي صاحب د قبر په دې خوا کې ودرېده خیره خو داسې مجاهدان ډېر کم وی والي صاحب دې خوا راشي وی ډېر ښه شته قبر دې ځان نه جوړ کړی دی وی صاحب ډېره خواري مې پرې کړې ډېر مزېدار
وی قبر ځان له مه جوړوه، ځان قبر له جوړ کا. دا څه کې ساده قبر ځان له جوړې، ځان قبر ته جوړ کا. که قبر دې ډېره ماله یو ډېر مزېداره وي او ته وله جوړ نه نو په دې قبر کې به چینجي او ماران لړمانان در باندې لګي. سنگ مرمر او قبر دی، دې کې به در باندې ماران او لړمانان لګي. او چې قبر دې کچۍ او د خټو ډکي او ته ورته جوړې، نو د پیغمبر وینا د هغه قبر بدله د جنت د باغچو باغچې. سنگ مرمر څه ته وایي؟ قبر روضة من رياض الجنة، د جنت د باغچو باغچه. نو د جنت د باغچې نه سنگ مرمر او قبر څه شي؟ او یا حفرة من حفر النيران، د جهنم د کندو کنده. د بدعمله سړي قبر د جهنم د کندو کنده وي. وی ځان قبر ته جوړ کړه، داسې کې والي سه ځان له قبر مه جوړوه. وی حاجي صاحب وی چې دا خبره ورته وکړو په خوله کې یې ګوته ونیوله، لږ سات چپو. وی حاجي صاحب چې حاجي صاحب بس سترګې دې راله رڼا کړې. څومره نیکان او بزرګان او عالمان چې مې روستي دي او دې قبر کې مې کینونې ټول وی چې او ډېر ښه قبر دی، پکې آیاتونه هم ویلي دویم راته کړی ده. نن چې تا کومه نصیحت راته وکړه نو زما دې سترګې وغړولې، بس روان کې دا قبر سنگ مرمنګې مې روانوې. او د هغې نه پسې ځان له استاد ونیو، عالم علم یې وکړو، هغه نه رب العالمین ملا جوړ کړو، عالم ته جوړ شو. دا د حاجي صاحب د هغه یو ټکي پکې سړی ته اثر والي. دا مونږ چې جنازې کوو، دا جنازه مونږ دې جومات کې نه شو کولی، دا مونږ عیدګاه کې نه شو کولی، د هر چا خپل حجره ده، دا په حجره کې جنازه نه شو کولی. شریعت وی یو ایسا مقبرې ته، او بیا نبی علیہ السلام فرمایي چې قبر ته ایثار چه ورسره نو خلق ونن تختو. حالانکه حدیث کې راځي چې جنازه دې وکړه یو قیرات ثواب دی وشو، او چې د قبر د دفنه پورې ایثار شوې 2 قیراته ثواب دی وشو، او یو قیرات د خود د غر عمره دی. نن خو مونږ قیرات او خود د غر ثواب برباد کړه، بس خلکو ته ځان وښایو د خدای د رضا لپاره زموږ جنازې نه دي. نو بس وښایه دوا به وکړو، دوا به وکړو، یو مو دي دوا به وکړو، دوا به وکړو، لکه دوا دې ونه کړه سو دا جنازه دوا وکړه. څلورم تجمیل نه پس چې تو چې اللهم اغفر لحینا و میتنا، دا دعا نه ده، د هغې نه پس دوا به وکړو. پرېږدې د نیکبخته چې مور ښه کي، پلار ښه کي، رورې ده ښځی ده چې هغه قلحت ته پوزه کي، ناجایز هم شروع کړي دي. مړې مه راټینګوې. دا څه لپاره؟ دې کې دا غرض نه دی چې دوا به وکړو، دې کې غرض دا دی چې ګورې کاکا دا زه راغلی یم ښه ستا جنازه مې وکړه، ځان ورته کوې، ریاض یې وکړه، هغه ثواب دې ټول په موله وکړه. دا مه کوئ، دا قصه بالکل پرېږدئ. جنازې خالص د الله د رضا لپاره دی. چاته روزان ښایم که چا ولیدې هم او که چا ونه لیدې هم، ښه ده د مړي وارث ته تعزیه ښه ده، خو تعزیه خو یوازې مقبره کې نه، ځای له وله ورشه، نصیحت ورته وکړه چې خدای تا مو بخي، ستا بابا هم خدای وبخي، ټول خلک به مري، تسلي وله ورکړه. تعزیه تسلی ته وایي. نه بس دوا به وکړو، دوا به وکړو، څوک د سخات په تمه دي او څوک د مصلي په تمه دي او څوک په دې تمه دي چې هغه ته به ځان وښیم چې سبا زما مړي له راشي، او څوک په دې دي چې دله مې قبر وکړه نو سبا به زما قبر وکړه. نو جنازه پکې د خدای د رضا دپاره وکړه. چا د خدای دپاره چا وکړه؟ ته خو دې له لاړې چې ما ځان وښو چې زه راغلی یم، ته به زما مړي ته راغلی، قبر یې وکړه نو ما ستا وکړه نو ته به زما قبر کنې، او څوک پکې لاړل جانمات به راوړو. نو د خدای په نوم د الله د رضا دپاره کوم سړي وي چې الله اکبر هر څه تباه و برباد. عبادت نه مونږ رواجونه جوړ کړي زمارونو، د الله د رضا دپاره چې کوم عبادت دی هغه مونږ تباه و برباد. نو د مرګ نه نصیحت دی تا چې مونږ وایو چې هلته لاړ شه، نبي علیه السلام فرمایي جنازې ته ایثار شه، مړي دفنه پورې ایثار شه. هغې کې غټ مطلب دی چې د قبر نه د مقبرې سړی عبرت والي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی به د جنت البقیع مقبرې ته بته او پکې به ناستو، او قسم په الله حدیث کې راځي چې یو شپه نبی علیه السلام مبارک په کور کې نو، عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې مې وکتنو او زما کوټه کې شپه وه، ورپسې بار ته ووتو،
یو ځای ګوره بل ځای ګوره. خدای نبی علیه السلام څه شو؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها کره ورغله داسې پورې نږدې و. پیغمبر علیه السلام څه شو؟ وی ولې؟ وی چې بس زه خو دا ومه بار ورته دی موږ سره سودا شوه چې هسې نه چېرته خدای مکه دشمن له به مخنې ورغلې لکه یهودیان او دا خلق منافقان خو دشمنانو. نو د مشکات صاحب د معجزاتو په باب کې راځي چې د نبي علیه السلام یو مبارکه معجزه دا وه چې د هغه د خولې نه به خوشبویي تله. نو په کومه لاره چې به نبي علیه السلام تللی نو په هغه لاره باندې به یې خوشبویي پرېښې وه. ښایسته خوشبویي به په لاره خوره وه. نو چې کومې نږدې صحابه و هغې ته او پته وه چې نبي علیه السلام په دې لاره تللی دی ځکه هغې د پیغمبر علیه السلام هغه خوشبویي پېژنده چې دا د هغه خوشبویي ده دا د عطر او د ګلاب په نه ده. چې څنګه علي صاحب میرا پاس او فاطمه رضی الله عنها میرا پاس وله چې نبي علیه السلام نشته وایي بس صحبت شو جومات ته رالو اوس هغې خوشبویه پسې دوی روان شو. تلو د مدینې منورې مقبرې ته ورلو کوټه یې نیمه شپه ده چې ورلو نبي کریم صلی الله علیه وسلم مقبره کې الله ته په سجده پروت دی په دا نیمه شپه او کوم آیات وایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یا الله که ته زما د امت له عذاب ورکې نو الله ستا بندګان دي هېڅوک د نه تپوس نشي کولی. هر قسم عذاب چې ورکې ستا بندګان دي د بنده متعلق څوک چا تپوس نشي کولی هېڅوک تپوس نه نشي کولی. وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یا الله که ته بخې او معافي ورته کې نو خدایه د لوی قدرت مالکې ګورې بیا هم د نه څوک تپوس نشي کولی. ولې د خپل امت دپاره په مقبره کې د نیمې شپې پروت دی او الله ته سجدې لګوي او دعاګانې ولګولې. ضرب فاطمه رضی الله عنها ورپرېوته او په ژړا شوه. بابا ولې ژاړې او ژړلې څه تکلیف چا در رسولی دی؟ ته جل شوی دی چې نیمې شپې د مقبرې ته راغلې په سجده پروت او الله ته ژاړې. نبي علیه السلام مبارک سر راپورته کړ. فاطمې دې په سر کېښود بچې نه خو نن ډېره مبارکه شپه وه د شو قدر 15مه شپه وه مبارکه شپه وه او ما ته الله وحی راکړه چې په نن شپه الله د مسلمان دعا قبلوي. ما وی راشه د خپل امت له خو په دې پټه تیاره کې د مقبرې په دا میاشت کې دعا وغواړه. څومره دشمنان او یهود منافقان د دې خپل امت د دعا لپاره دواړو جهانو مبارک سردار د نیمې شپې مقبرې ته ځي. مقبره کې ولې کوي؟ ولې مسجد نبوي کې نه کوله چې هلته کې دا خپل ملګري ویني دا صحابه دا مړي وویني سړي په زړه کې لږ نور دردم پیدا شي. او تاسو یقین وکړئ د احد چې کله وفات کېده نبي علیه السلام د احد شهدا ولله د احد په میدان کې شهدا دفن دي. یو ځای کې حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله عنه دا دفن دي او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن دي او لږ مخامخ بله یو قلعه ده په هغې کې نور صحابه کرام دفن. یو صحابي فرمایي نبي علیه السلام لا او هغې شهداو قبرونو ته مخامخ ودرېده هغوی ته او داسې رخصت یې ته اخېسته لکه سړی چې د جمدو نه رخصته دي او خپل صحابې ځان ته مخکې کې نو یې ملګرو زه ستاسو نه مخکې روان یم ګوره مرګ ځان ته رایاد ستاسو نه مخکې روان یم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثر وي. الله دې ورسره مونږ یو ځای د حوض کوثر اوبه د پیو نه سپینې دي د شاتو نه خوږې دي د واورې نه یخې دي او د هغې په غاړه چې کومې کوزې پرتې دي کوم لوښي پراته دي سوراخی د هغې تعداد د اسمان د ستورو نه زیات دی. او نبی علیه السلام فرمایي چې یو ځل ما چاله په هغې سوراخی اوبه ورکړئ تر همیشه به بیا تنده محسوس نه کړي. ای زما ملګرو ستاسو نه مخکې روان یم ستاسو دپاره روان یم ستاسو د فایدې دپاره او زما ستاسو د ملاقات ځای به د محشر په میدان کې حوض کوثر د مارو د مړي نه چې کوم عبرت حاصلېږي هغه د جمدینه نه حاصلېږي. په مقبره کې چې کوم عبرت دی دا په بلډینګونو کې نشته. نو دا یو مسله خو یاد وساتئ چې خامخا د دې خپلو مړو زیارت له ملاقات سره مقبرې ته خامخا دی. دا سنت طریقه ده. یو وخت کې نبي علیه السلام ته منع کړې وه
نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، چې ما د قبرونو د زیارت نه منع کړې ده، ورځئ او زیارت ده. ولې آخرت درته یادوي؟ فإنها تذکر الآخرة. سړی چې ورشي آخرت سړي ته رایاد شي، خپل مړي یاد شي، خپل مرګ ورته رایاد شي، د دنیا د مال او دولت ورته سلام مخکې دا خوار څه موږ نه پاتې دي، او دعا به مو کې خپلو مړو ته، تلاوت به مو کې خپلو مړو ته. زنانه عموما زمونږ په وطن کې قبرونو لذي خو د شریعت نه په غلطه طریقه جامه نری پړونې نری په لاره باندې بې ستري وي. عموما په مقبره کې سړي وي هلکان وي، نو فتنه غوندې وي. په دې وجه دویم زنانه که پرده کې یو زنانه په پرده کې د خپل پلار یا د مور قبر لذي نو تللی شي. خو زمونږ په وطن کې بې پردګي ډېره زیاته ده، ډېره زیاته. نو زه وایم چې زنانه د خپل کور نه تلاوت کوي او بخي دی ورته، خپل کور د نفل کوي او بخي دی ورته. او نارینه له خو په کار کې مستقل طور د خپل پلار، د خپل مور، د خپل بچي، د خپل لور، د خپل د خاندان قبرون له ځای دعاګانې ورته کوي او مقبرې ته چې ګورې لږ عبرت دې اخلي. نو دا آیت مشهور دی، ځکه مې دا ذکر کړ چې کل نفس ذائقة الموت. یو د سا خاون دا په دنیا کې همیشه دپاره جمدی نشي پاتې کېدی، لازمن به د مرګ سکه کوي. که دی مسلمان یا که دی کافر دی، که مرګ مني او که نه مني، خو مرګ بوله خامخا راځي. خو یو ټکې دی چې د مرګ نه موږ نشو خلاصېدی، نه دی ډاکټر او نه ساینسدان هېڅوک. یو شیطان یو سړي یو ځل په لاره مخې له ورغی، وی ته څوک یې؟ وی د شیطان یم. تا خو دې خدای تباه او برباد کړي، موږ دې غرق کړو. ولې؟ په چا قتلونه کې، په چا جواری کې، په چا زناکاری کې. مړه لرې شه، زنا په خپله کوې او یادوې مونږه. ما یادې دا ټوپک د لمه لاس کې درکړه چې داس پې وکړه، دا ګوته د لمه وچلوله، ټوپک دې په خپله په پیسو واغې کال توسې په ګوته دې په خپلو یادوې ما. دا زنا چې کوې زه کوم دی ولاړ یم، تا ځلي دی په خپله لګیا یې زناکاری کوې، په خپله کندر کې غلا کې او یادوې ما. ګناه په خپله کې او ما یادې. سړی یم حیران. اوهو واقع بیگ پرون کې د پردې شاته لورې و په سر دې رابار کړه، ما د سره پیټ یو پیاز کړی، په سر کړی مې د ما د سره لور چلولې چې دا شاته د مټه مې نیولې چې راشه د پردې شاته لورې نه. نو ما ولې یادې؟ وایي ګناه په خپله کې یادوې ما. قتل سړی ته په خپله مړ کړې، کور ته په خپله ور ډاکه وکړې او دا شیطان و، دا شیطان وکړل، شیطان وکړل. تا ځلي دي ما د له لاس راښکلې، ما بوتلې د مټه مې نیولې. دا به دې د قیامت پر ورځ وایي. قرآن شریف کې وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. وی هغه لوی رب چې د سره کومې وعدې کړې وي رښتونې یې کړې وي، ما چې د سره کړې وي ټولې مې درته خطا کړې. وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم. دې به د قیامت په جهنم کې به دا خبرې کوي. نو دا سړی ورته حیران شو چې واقعي دا هر څه خو مونږ کوو، دا غلغوپانه خو مونږ شروع کړې ده او یادو شیطان. نو شیطان خو پې شو، وی زما صرف ګوته راښکل دي، نور کار دې خپل دی. وی ګوته راښکل څنګه دي؟ راځه. نو بویه تر یو دوکان ته، دوکان کې یو سړي شات خرڅو تللی. نو دا شیطان یو شات په دې ګوته راواغېستل، په دیوال یې داسې پورې کړ. بس وی ګرما کار وشو، اوس تماشه کوه، باقي کار ستاسو دی. ما صرف ګوته راښکه چې ګوته یې دلته راښکې او چرمښکۍ راغلی یا بل شی راغی، هغه شات وبس. دلته کې د دوکاندار پیشو ساتي او دا دوکانداران د مږو دپاره پیشوګانې ساتي او چې تاسې ورمنډه یې کړئ، چرمښکۍ ده یا هغه بل شی دی هغه یې خوړه. دا چې بار نه کوم شاتو والا راغلی دی، دا د بانډې سړی د سپی ورسره دی. هغه چې پیشو لیده ورمنډه یې کړې، په هغه پیشو یې حمله وکړه او هغه یې ماته کړه. دوکاندار چیغې کړې وي دا خو ما مږو له پیشو ساتلې ده، سپي دې څه پېښ دي، اوس زما پیشو دې پرې مړه کړه. خو بیا چې هغې طرفه سپي نه ونو پیشو هغه تور اوچته کړ، جټاس شو، سپی یې بېغمه کړه. بانډې سوي دا خو قیمتي سپی دی، زه پرې ښکار کوم ځان سره کړه، زما سپی دې مړ کړه. تور یې اوچته کړه، دوکاندار یې ووه. دوکاندارونو دا دغه بل یې ووه، وایي دقه چل زما صرف ګوته مې راښکلې، باقي ټولې لانجې تاسو خپله وکړې. ګنهګار دی ما ګوته راښکه بس. دا په توره خو دا ځله ما توره لاس کې ورکړه چې چا ووهه، دې بل له توره ما ورکړه چې ووهه. نو لانجې په خپله کوې، ټول رامیتوبونه م خپله دي او شیطان ما یادوې ما. نو انسان ته به الله مخکې او بچې به وروسته وي. انسان به الله د مال او د بچو د هر څه نه اوچت ګڼي.
نو مور وی چې دا خو اوس ما له کار ګوري، ما د الله نه لرې کوي. وی چته به داسې وکړي چې یو پلار به زوی حلال کړي. بیبي هاجره ورته وایي. او بیا داسې بچې د اسماعیل غوندې بچې او د ابراهیم غوندې رحمدل پلار. قرآن شریف کې الله وایي ان ابراهیم لأواه حلیم. ابراهیم علیه السلام کې یو جلا ډېره زیاته وه، هر وخت به الله ته کول، جلا کې د خولې د بنده نه سلګو سره وځي. او حلیم ډېر زیات صابر صبرناک پیغمبر او هوښیار ته هم وایي، هوښیار هم دی او صابر هم دی. نو د ابراهیم غوندې علیه السلام غوندې پلار چې ډېر صبرناک دی او د ابراهیم غوندې پلار چې ډېر هوښیار دی قابل دی، به څنګه خپل بچې ذبح کړي. او د اسماعیل غوندې بچې نو شیطان دلته کې یو چال چلی خو ناکام کېږي پکې. وی هغه وایي چې ما ته الله ویلي. ټیک ده چې بچې ذبح کول ګران کار دی، خو هغه الله بانه کوي چې دا ما ته الله ویلي دي. نو بیبي هاجره فورا ورته وایي چې الله ورته ویلي دي نو زما دا زوی دی، قرباني کې هېڅ پروا نشته. ناکام شو. فازش ناکام شو. چې دلته ناکام شو هلته یې منډه کړی. هلته کې حضرت ابراهیم علیه السلام له مخې له ورغی. ویې څه کوې د یو بوډا سړي په شکل ورغی. د شیطان دا یو اندازه ده چې ده له خدای داسې وجود ورکړی دی چې دی په مختلفو شکلونو بدلیدی شي. د یو بوډا سړي د یو تجربه کار سړي په شکل کې ورغی او ابراهیم علیه السلام تو ځان یې جړغونی کو، داسې شکل یې بدل کو. وی چېرته روان یې څه کوې؟ وی ستا ما سره څه غرض دی؟ وی زه خبر شویم چې دا زوی د الله په نوم ذبح کوې او ورته غلی شوې. داسې هم څوک کوي؟ څونه په الله دله بچې درکړی دی او څومره په دعاګانو یې دله درکړی دی. او دا ماشوم بل بچی هم نشته، دغه یو بچی دی او مور یې ده. دا ولې زیاتې کوې؟ پرېږدې چې الله عبادت به کوي، لوی به شي، ستا شان پیغمبر به ترې جوړ شي. ګوره هغه تړه کې رکاوه. خوب دې لیدلی دی، خوب هم څه خبرې چې ته په خوب باندې عمل کوې. بس ابراهیم علیه السلام خو پوه شو پیغمبر و چې دا خو شیطان دی، لرې شه، خدای دې رسوا کا، ما ته د الله حکم دی، زما د الله نه زما بچې قربان، هېڅ پروا نشته. الله ما ته حکم وکړو نو بچې خو ما له الله راکړی دی، چې الله راکړه الله واغې خبره خلاصه شوه. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. ورکول هم الله کوي او اخیستل هم الله کوي. دې کې څه دي؟ او بیا چې ده ډېر ټینګار کوو نو ابراهیم علیه السلام یو څو کاڼي راواخېستل، دې یې پې وویستل چې ووي دې غیب شو، په دا ځمکه ننوت. هغه ځای چې کوم د ابراهیم علیه السلام دا شیطان ویشتلی دی، اوس هغه ځای کې د کاڼو یو دیوال دی. مخکې یو سلې و برجۍ وه، اوس یو لوی دیوال دی. او د ابراهیم علیه السلام هغه طریقه د نبي علیه السلام امت پوره کوي کوم چې هغه کړې وه. د اختر په ورځ باندې ځي او دغه شیطان وړي. زمونږ دا خلک ورته غټ شیطان وایي. دا غټ شیطان نه دی، برجۍ ده، جمره ورته وایي د کاڼي، یو دیوال ورته وایي د کاڼي، یو سلې ورته وایي. بس هغه وړي. داسې نه چې شیطان ولاړ دی. بعضې خلک اوس هم وایي شیطان مې وویشته. هغې وایي کنې دا شیطان دلته له ګټې په شکل، او څوک وایي شیطان یې ورسره تړلی وي او تا هغه ولې. نه نه داسې نه ده. بس دا خو یو بیبي هاجرې د صفا او مروه منځ کې منډه والې ورته د هغه په طریقه منډه وې. او دغه ابراهیم علیه السلام دا کاڼي ویشتي و، شیطان یې ویشتي و. نو ته د ابراهیم علیه السلام هغه ادا کې حضور پاک همغسې په ټیم کې د ما د نیکه طریقه ده او الله پې خوشحاله شوی دی. نو زه عبادت خو دې ته وایي چې هغه کار وکړي چې الله پې خوشحاله شي. نو د پیغمبر په نقشه کار کولو باندې الله خوشحالېږي. بس ابراهیم علیه السلام یو نقشه ده او د هغې نه پس د حضور پاک نقشه ده او موږ یې هغسې کوو. ډېر خلک داسې هم وي، ما لیدلي دي په خپله څپلۍ وباسي او کیالۍ وباسي او شغالې کې ستا په مور وایي هغه داسې کنځل ورسره پیل وي، کنځل وکړي. او ډېر پکې داسې وي چې ځان سره چوکه وړي. اوس خو خیر چوکې نه پرېږدي، خو پخوا به داسې هم وه. ولېږه ستا هغه ښځه او ستا هغه مور کنځل وکړي. ما یې ګوره تا له هغه له ډب نه دی ورکړی چې مخکې دوزخ ته ورسولی. شیطان ته ګوره ځان ته پې کنځل کوي چې خیر دی ما ته کنځل وکړه خو چې د خدای نه لرې شي. ما له ګزار راکړه، ما ته کنځل وکړه، زما مور وکنځه، زما ښځه وکنځه، خو هېڅ پروا نشته. چا نه به لرې کېږي؟ الله نه به لرې کېږي.
د پیغمبر د سنتو نه به لرې کېږي او دغه مبارکه ورځ چې د دعا ورځ ده په دې ورځ د نه خیرې د خولې نه وباسم کنځل دله د خولې نه وباسم چې د عمل دې برباد کړم دومره پوره سیز دی ده ما له ډب راکړه پروا نشته ما ته کنځل وکړه خو چې خدای نه خو دې لرې کړم که نه پرېږدم دې نه دا د دې چالونه او سکیمونه سازشونه دي نو دا ګورې په کانو ویشتل یا په چوکه وهل یا په سپلی ویشتل او یا مثلا په کیړی ویشتل دا د سنتو خلاف ګناه ده ګوره موږ به الله خوشحالو د پیغمبر په طریقه دا یاد وساتئ د پیغمبر مبارک په طریقه چې روان شي نو الله به خوشحاله شي او که ته د پیغمبر په طریقه نه د خپلې طریقې اختیارې نو که ته ډېر وایې چې زه په الله خوشحالوم نو بځای د الله د خوشحالولو خفه به یې کړي داسې ده که نه خپله طریقه به د ځانه نه جوړوي د خپله طریقه دې جوړه کړه او دې ته دې شریعت وایي او دین دې وایي دې ته بدعت وایي دا سخت جرم دی ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خطرناکه ګناه او ډېره د ګمراهۍ څیز هغې ته بدعت ویل کېږي بدعت څه ته ویل کېږي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد نبی علیہ السلام فرمایي چې زما په دین کې چا یو نوی کار جوړ کړ د خپله ځانه او دا وایي چې دا د شریعت شی دی دا د پیغمبر نه ثابت دی دا د خدای نه ثابت دی او د پیغمبر او د خدای نه ثابت دی او تا د ځان یو شی جوړ کړ اگر چې د ثواب په نیت یې کې د ثواب په نیت یې کې دې ته بدعت وایي کل بدعة ضلاله هر بدعت ګمراهي ده وكل ضلالة في النار او هره ګمراهي د هغې د اور دی زه به مثال درکړم د ماښام څو رکعته دي ما ته ووایه درې اوس که یو سړی و یاره یو به پرې زیات کړو څه لنډۍ بونډۍ لمونځ ته دوه نیم شو درې رکعته شو نو دا یو شفعه دې پوره شوه دا نیمه دې یو دې نیمه شوه یوه نیمه شفعه شوه دا درې سله کړو څلور به یې کړو که نه الله به خوشحاله کړو نو تاسو وایئ ثواب پر ځای ګناه به وشي که ثواب به میلو شي ولې د پیغمبر خلاف وشي بس لویه خبره د الله او د رسول تابعداري ده که ته دا کاڼې ولي په دا دیوال باندې نو څه چلو شیطان خو پرې نه لګي څو شو کلاو دیو شو لیکن لویه خبره د پیغمبر تابعداري ده عبادت هغې ته وایي شریعت هغې ته وایي چې هغې کې د پیغمبر تابعداري وي هغې کې د الله تابعداري وي او که ته د نیکۍ په نیت داسې کار وکړې چې هغې کې د الله او د رسول تابعداري نه دې ته بدعت ویلې کېږي دا هغه ته ګمراهي ده بدعتي د خدای په نزد لوی ګمراه دی بدعت د سنتو مقابل دی د سنتو مقابل کار به نه کوې شریعت هغې ته وایي دین هغې ته وایي دا هم ګورې شیطان درته وایي جي دا کار وکړه که نه شابه او دا غیر دین بني د ثواب په نیت پرې درته وایي داسې وکړه شابه ثواب به دې وشي مړه ثواب به دې وشي چا به تکله شه نو ته به وایې چې خدای پاکه دا زیارت دی که نه او دا شمې ولې یو څه مړه ثواب به دې وشي نیک سړی قبر بیا ډولي شي ښکلی به شي د نیک سړي قبر ډولې نو مالګه یو څه په دا زیارت کې کېده که نه رحمتونه پرې ورېږي نو ته به وخورې د رحمت مالګه به وخورې ګوره شیطان درته زړه کې دا ده چې دا نیک سړی دی که نه نو ورشه دا غلا پرې راواله په دې خو بلا رحمتونه ورېږي او په دې مخ یې مه مږه او په دا سر یې مه مږه دا شیطان درته خوښ دی په دې دغه دا شیطان جتکې درکوي که ته وایې یاره که داسې نه مړه په دې قبر د خدای رحمتونه نه ورېږي په دې مالګه مو ورېد او په دې غلا په مو ورېد او په دې کانو مو ورېد دا به ځان پورې مه ږم که نه دا نه پیغمبر کړی دی د پیغمبر مبارک نه لوی شخصیت بل څوک نه دی شوی صحابو د هغه قبر سره داسې نه دی او د صحابو نه لوی مخلوق په مخ د ځمکه د پیغمبر نه پس بل څوک نه دی تېر شوی تابعینو د هغې قبرونو سره دا چل نه دی کړی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته منع کړی ته په قبرونو به ډیوې نه بلوي دا منع ډیوې به نه بلوي او قبرونه به چې نبی علیه السلام د قبر د پوخوالي نه او د چونه کولو نه منع کړی چې ما ته پیغمبر وي مې کوه او زه یم نه مړه برکتونه پرې حاصلېږي نو زه به خپل سوچ ته ګورم د شیطان دی وسوسې ته به ګورم که د پیغمبر تابعداري به کوم وایو تابعداري پیغمبر تابعدارۍ کې ګټه ده بل څه کې نشته هلته چې نن سبا داسې خلک بعضې راوتېدي د پیرې دعوې کړي د پیرې خلک د دنیا بربند ناستي بربند جامع مکمل ایستی وي
نه کمیس ته او نه پرتو شته. ننګا صاحب، ننګا سرکار، نوم یې ننګا سرکار دی، بربن بابا. ننګا سرکار معنا پښتو کې څه دي؟ بربن پیر، بربن بابا. دنیا والا روانه. څوک ځي څوک له په شا، چا له په شا ډب ورکوي او چا له په ملا ډب ورکوي او خلک وایي جي خدای ته رسېدلی. هلکه ولې خدای ته ورسېده؟ دې خو مونځ نه کوي، دې خو مونږ په مانځو نه دي ده. مړه وایي ته څه پوهېږې دې خدای ته رسېدلی دی، ده مونځ ته ساجد ستا. بغیر د مانځه او دا څه نه زما دې په ذات ته خدای قسم وي که خدای ته ورسېد. نبی علیه السلام فرمایي من ترک الصلاة متعمدا فقد کفره. زه خو نه وایم چا چې قصدن مونځ پرېښود د کافرانو کار یې وکړ، بلکې احمد ابن حنبل دا معنا کوي چا چې قصدن مونځ پرېښود کافر شو. نو پیغمبر وایي د کافر کار یې وکړ، پیغمبر وایي کافر شو، پیغمبر وایي د کافر امام صاحب وایي نه کافر کېږي نه، خو د کافرانو عمل یې وکړه، کافران مونځ نه کوي هغه عمل یې وکړ. احمد ابن حنبل وایي شافعي صاحب وایي نه، وایي کافر شو. ما ته پیغمبر وایي کافر شو، ته وایې خدای ته رسېدلی دی، مونځ ته حاجت نشته. دا شیطاني چال جي نه که نه بل د پلانکي له په ملا ډب ورکړو زوی یې شوی و که پلانکي دی په شا ډب ورکړو څه چل شوی و؟ زوی یې شوی و که اسواد صاحب له یو سړي لاړ وایي ما له یو تعویض وکړه چې ما له خدای زوی راکړي. وایي واده دې کله کړی دی؟ وایي واده خو مې نه دی کړی. هلکه چې واده دې نه دی کړی زوی د کمې غواړي، نو چې واده مې وکړو نو بیا ستا د تعویض ته پکې ساجد بې واده زوی غواړو. موږ دقه سوچ شیطاني سوچونه دي. دې بربن دی هلکه دا ولې پیر دی چې ډوډۍ نه خوري، متیاز یې نه کوي. دلته په دې پېښور ښار کې یو زمانه کې یو کس و، پېښور ښار کې و. زه په خپله ما ته چا وي چې ډېر نیک سړی دی، ډېر لوی بزرګ سړی و. بزرګ پیران الحمدلله نیکان شته، هغه دي چې هغوی د الله عبادت کوي، هغه دي چې هغوی چلې وباسي، هغه دي چې هغوی تا ته ذکر ښایي، هغه دي چې تا ته درود شریف ښایي، هغه دي چې ستا اصلاح وکړي. هغه خلک دی نیکان اولیا چې دې ته ته وګورې او تا ته خدای را یاد شي، چې ته ورته وګورې تا ته څوک یاد شي؟ الله یاد شي. ته ورله ځې ښکلې ږیره دې پرېښوده، تسبیح دې لاس کې وه، ذکر دې شروع کړه، پیغمبر سره مینه دې پیدا شوه او د نیکۍ لارې درته ښایي. داسې اولیا شکر الحمدلله ډېر دي. نو په بربنډو پیسې لپاره ګرځي. نو ما ته چا وی په دې پېښور ښار کې دی او په هوا ګرځي او چا وی پلان کې زه سکول کې مې لا سبق دی او چا وی په اوبو د پاسه مې ولید مې ته راشه ملاقات له بل اړخ کې د یک سړی وي انسان دی چې ورغلم نو چرسیان ترې راته ودي یو داسې بوی دی په هغه دوکان کې د چرسو بوی دی چې ما یې خدای اوس کوم خوا تختم چرسیان ترې راته ودي چرسونه دي. نو خوا کې یو دوکاندار نه مې تپوس وکړو موچي څپلو والا مې هلکه دا کاکا زبرګ دی یو دا خلک داسې وایي مې ته ګاونډي نو مې دې خو چرس دي او وایي دا خلک وایي چې دی یو دسمات یې نه کوي ځکه زبرګ دی دی لوی او دسمات یې نه کوي ځکه زبرګ دی. تاسو نه تپوس کوم ورو د رسول الله مبارک نه لوی پیر او لوی بزرګ د زمانې او لوی شخصیت بل تیر شوی دی. نو قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي بازار کې هم ګرځي یاکل الطعام ډوډۍ هم خوري او خپل د انسان چې کومه تقاضا یې هغه هم پوره او دسمات یې چلې صحابو ته هم ښودلې او په خپل هم حدیثو کې راځي کان اذا اراد الحاجة ابعد فی المذهب چې او دسمات یې به یې کو د کلي نه به ډېر لرې ته. نو که ته یې چې پیر دې ته وایي چې او دسمات یې نه کوي ډوډۍ نه خوري بربن به ګرځي نو دویم دا خو د حضور پاک طریقه نه ده په دې لعنت ویللی. صحابه کرامو ټولو دسمات یې کړي د هغې نه لوی شخصیات بل نو هغې ځانونه هم پټ ساتلي بربن نه دي ناست او ډوډۍ هم خوړلي په ډوډۍ نه خوراک د چا نه بزر نه جوړېږي په دسمات یې نه کولو چا نه بزر نه جوړېږي. نو ما ته ګاونډي وایي خلک وایي چې دی او دسمات یې نه کوي ما ته وایي د کوم ځای وایي زه 400 دي وی ما خصوصا مانځه نه پس نشي راتلی چې هغه د دغه شی درته وښیم چې څونه کوي دا وایي قمقل خلک دي چرسیان ټوله چرسونه څکي نه مونځ شته نه روژه شته روژې کې هم چرس کي نه مونځ شته نه روژه شته.
ای زما ورونو یاد وساتئ الله به خوشحاله په هغه طریقه چې ماته الله ښودلې ده رسول الله مبارک چې کومه طریقه ښودلې ده په هغه طریقه کې به الله راضي کېږي او چې ته هغه کار وکړې زه نه ویم رسول الله مبارک فرمایي من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد زما دین کې چې چا یو نوی کار پیدا کړ او زما د پیغمبر نه ثابت نه دی رد دی رد دا به نه قبلېږي دا شیطاني وسوسې کله به درته وي پلان کې سره علم غیب دی والله د غیب علم چا سره دی دا زمونږ دا وطن ګزاره کوي دا نږدې وطن تاسو یې سند ته لاړ شئ نو حیران به شئ توبې به وباسئ توبې به وباسئ یو سړی و هغه به مونځ اودس نه کوو او ښځه یې نیکه وه ښځې ورته یاده خدای نیکبختي مونځ کوي بس وایي ما خپل پیر صاحب سره بیعت کړی او به مې جنت ته رسوي روجې میاشت به شه هلکه روجې نیکبخته روجه نیسه ما خپل صاحب سره هغوی ورته مرشد پاک وایي ما د خپل مرشد پاک سره بیعت کړی بس هغه به ما جنت ته رسوي هغه ته زما هر څه معلوم دی چې کور کې دلته ډوډۍ خورم دی نه م خبرېږي زه چې دلته چای څکم هغې نه م خبرېږي ته چې ما سره خبرې کوې ښځې ته وګورې دا خبرې مه کوه زما پیر صاحب درنه خبرېږي خیره به درته اوس دا صفت د چا دی تاسو راته ووایئ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انی لا اعلم وراء الجدار وی دیوال نه پورې غاړه ما ته پته نه لري الله ورته ښایي دا حضور پاک معجزه ده ډېر څیزونه ورته الله د قیامت علامې هم ښودلي دي او ډېر پټ څیزونه یې ورته ښودلي دي په زرګونې یې ورته ښودلي دي هغې ته موږ د پیغمبر معجزه وایو دا د حضور پاک معجزات دي نو دا ښځه به یې په څپېړه وویلی اوس نیکبخت دی خوله به دې ګونګه شي پیر صاحب د نه خبرېږي که هغه هلته په خپل ځای کې ناست دی او دلته ته ناست دی ورپسې خبرې کوې دی نه خبرېږي تا نه خبرېږي وی خبرېږي وی زه نه به وایم دا ښځې هوښیاره وه وي داسې وکړه د پیر صاحب له خو چې د ډوډۍ وکړه رې ولکه د خپل کور له چې دا کور دی برکتي سي وایي دا خو سړی خوشحاله شو دې د ښځه مې که خیري برابر شوه ډوډۍ وله جوړه کړه مریدان هم راغلل او دې هم راغلل او چې څنګه راغې نو وریجې وله برابر یې کړلې او ښځې سبا پیر صاحب له پخو وی چرګان به وله پخوم او وریجې یو غوری کې به یو چرګ پروت وي دا به برابر وي نور سرکار یې ډېره ښه هغه چې هر څه برابر کړله ده ته یې ګدۍ ښه مدېداره واچوله او پیر صاحب مخې ته یې غوری کېښوده او څیزونه او مریدانو ته یې هم واچوله دې ښځې دا چل وکړ چې د مریدانو ته یې ورته په غوری د پاسه چرګان کېښودل د پیر صاحب په غوری چرګ کېنښود نور ته کېنه چې څنګه کېناستل نو مریدان هم غوسه شو چې لکه دا خو دې زمونږ د پیر صاحب حتک وکړه ټولو ته یې په چرګانو په غوره باندې چرګان ایښودې پیر صاحب له دې تشې روجې وروړه چرګ پې پاسه نه دی ایښود او پیر صاحب هم له غوندې غوسه شو نو او دا مرید چې دی نو دی هم دغه شو پیر صاحب پوه شو هلکه وایي تا زما بېعزتي وکړه بېعزتۍ نه دې راغوښتی زما ډوډۍ ته وګوره او دې نورو ته وګوره بس مرید لاړ او کوټه کې راواغېست او ښځې ته یې ونیول چې تا ما ته پته وه ما خو یې که ته سمه شوې زما پیر صاحب دې منلی دی دا خو تا زما د پیر هتک وکړه وی ولې وی نورو ته د چرګان پیر صاحب غوسه شو چې زما ډوډۍ څنګه ده نور ډوډۍ څنګه ده هغې ته د چرګان یې ښودي دی او ما ته نشته وی ښه تا خو چې زما پیر د غیب عالم دی علم غیب دی ورسره کړ وی یو بلکل ورسره شته نو وی ده ته خو ما په وروجو کې یو ګوته لاندې چرګ یې ښودی دی دننه غوری کې ورته شی پروت دی په دې په وروجو کې یو ګوته لاندې چرګ نه ویني او د هغه ځای نه ما دلته ویني دا چل یې ورسره راغی پرېږدې تا هغوی ما ته راغی وایي هو ته چې کور کې څه کوې هغه ما ته معلوم دی وایي ګوته دې وریجو کې ور دننه کړه چې دننه یې که بل چرګ پروت و دلته نه ویني هلته ویني د غیب علم چا سره دی قل لا يعلم الغیب الا هو قرآن وایي زه نه قل لا يعلم حصر دی حصر معنی څه ده د غیب علم نشته مګر الله سره دی بل چا سره دی بعضې یو پیغمبر دی هغه ته خدای د مستقبل خبرې وښیي معجزه ده یو نیک سړی دی هغه ته خدای د سبا یو کار وښیي یو بزرګ دی یو نیک دی عالم دی هغې ته کرامت وایي هغې ته کشف وایي پیغمبر ته کېږي معجزه ده نیک سړي ته کېږي څه ورته وایي کشف کرامت ورته وایي خو دا نیک به څوک دا به هغه څوک چې د پیغمبر په نقش قدم روان دی بس پیغمبر په سنتو روان دی زما د قسم په ذات تعالی دین هغه دی چې ما ته پیغمبر ښودلی د پیغمبر په نقش قدم د قدم کې خود بس دا ستا دین دی دا سنت دی او که د پیغمبر د